د تورو بانجانو خیرانونکي ګټې. ګرانه کتونکیه، په ویډیویي ډول ستاسو د پوښتنو مطابق ځوابونو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو ستاسو د پوښتنو مطابق ویډیو تر ټولو تر مخه تاسو ته در ورسیږي. توربانجان په نړۍ کې یو له هغو سبزیجاتو څخه شمیرل کیږي چې هم یې خوند ښه دی او هم د بېشمېره روغتیایي ګټورو موادو غوره منبع ګڼل کیږي. دغه خوړه ځینې ډېرې مهمې روغتیایي ګټې لري او کولی شي انسان له مختلفو ناروغیو څخه وژغوري. دلته مو د دغو خواړو له ځینو خیرانونکو ګټو سره اشنا کوو. توربانجان د فایبر غوره منبع ده. فایبر نومي مواد د قبض ناروغۍ د منځه وړلو لپاره ډېر زیات ګټور دي. که غواړئ د قبض ناروغۍ څخه ځان وژغورئ نو خپل ورځني خواړه کې توربانجانو ته ځای ورکړئ. دا خواړه له بدن څخه د مضرو موادو په خارجولو کې مرسته کوي. د یو شمېر روغتیایي څېړنو پر بنسټ دغه خواړه د غټو کولمو له سرطان څخه هم مخنیوی کوي، وزن کمولو کې مرسته کوي. د یو ګیلاس په اندازه توربانجان یوازې 15 کالوري لري. توربانجان هیڅ ډول وزن زیاتونکي مواد نه لري. دغه خواړه انسان له اضافي خواړه خوړلو څخه ژغورلی شي. پوټکی له زړېدو ژغوري. زیات شمېر لارې او خواړه د دې لپاره چې پوټکی د زړېدو مخه ونیسي شتون لري، خو د تورو بانجانو استعمال بیا په ټولو کې اسانه او ارزانه لار ده. یو ګیلاس توربانجان 0.4 ملي ګرامه ویټامین ای لري، کوم چې د اکسیډنټ ضد پیاوړی خاصیت لري او د انسان پوټکی له زړېدو ژغوري. د انرژۍ غوره منبع ده. دغه خوړه د پیچلو کاربوهایډریټونو یو له غوره منبع څخه ګڼل کیږي. توربانجان تاسو ته د اړتیا وړ انرژي درکولی شي. دغه خوړه د بي ویټامینونو غوره منبع ده، کوم چې د بدن پروټین او غوړ په انرژۍ بدلولی شي. اعصاب پیاوړي کوي. توربانجان اعصاب روغ او ځوان ساتي. د څېړنو پر بنسټ په توربانجان کې شته روغتیایي مواد اعصاب د عمر زیاتېدو له اغېز ژغورلو سره ځوان ساتي. کولېسټرول ټیټوي. په توربانجان کې شته فایبر د بدن مضر کولېسټرول اندازه په بدن کې د غوړ موادو جذب څخه مخنیوی کولو سره کموي. دغه خواړه ویټامین ډي 3 هم لري، کوم چې د ګټور کولېسټرول اندازه زیاتولو سره د مضر کولېسټرول اغېزه له منځه وړي. دا د توربانجانو روغتیایي ګټې مو تاسو ته بیان کړې. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. د ویډیو کتلو څخه مننه.